تاسې نننی چې کوم درس دی هغه په وینډوز 10 پروګرام کې دی. یعنی مطلب دا چې مونږ او تاسې کوم پروګرام شروع کړی د هغې نوم چې دی وینډوز 10 ده، او په وینډوز 10 کې بیا مونږ او تاسې به د ماوس رائټ کلیک باندې کار کوو. ماوس په رائټ کلیک سره چې کومه مینیو را خلاصیږي نو دغه مینیو ته مونږه کنټیکسټ مینیو وایو. ګورئ دا ماوس دی که نه، دې ته لیفټ کلیک وایي او دې ته رائټ کلیک وایي. لکه دا مونږ په ساده اصطلاح کې ورته داسې وایو لیفټ کلیک اینډ رائټ کلیک، خو په کمپیوټر ژبه کې یا د کمپیوټر ساينس په اصطلاح سره بیا دې ته پرایمري کلیک وي او دې ته سیکنډري کلیک. پرایمري مطلب ابتدایي او سیکنډري معنا دویم. پرایمري مطلب اولنی او سیکنډري معنا دوهم. نو چې کله تاسو دلته دغه ډیسکټاپ باندې ولاړ یې او تاسو دې ځای کې رائټ کلیک وکړئ نو یوه مینیو را خلاصیږي. دغه مینیو ته مونږه کنټیکسټ مینیو وایو. پرون دې کې مونږ او تاسو یو څه درسونه ویلي وو که نه، خو راځو نن مونږه په نیو کې بیا درس وایو. نیو کې او نیو کې مونږ غږیږو دې باندې چې فولډر څه ته وایي او څو ډوله فولډر یې مونږ په دې خپل کمپیوټر کې جوړولی شو. ګورئ فولډر چې کوم دی دا یو باکس وي چې په دې باکس کې تاسې کولی شئ مور آیټمز سټور کړئ. مور آیټمز مطلب نور فایلونه. لکه اوس ګورئ تاسو په ډیسکټاپ باندې یوه ویډیو دلته پرته ده، بله ویډیو په دې ځای کې پرته ده، بله ویډیو دلته پرته ده. نو دغه فایلونه چې کوم ما سره دلته ګډ وډ پراته دي دا زه باید ټول راواخلم او په یو فولډر کې واچوم. فولډر مطلب یو باکس، یو کنټینر، ګروپ سیسټم دپاره دا استعمالیږي. خو په دې ځای کې موږ سره دوه قسمه فولډرې جوړیږي، یو سمپل فولډر او دویم زپ یا هم رار فولډر. کله هم چې تاسو په کمپیوټر کې فولډر جوړوئ نو دا به دوه ډوله وي. سمپل مطلب یو ساده فولډر او زپ مطلب دا یو څو خوبیانې یو څو فیچرز لري. دا کومې خوبیانې په دې فولډر کې دي نو هغه بیا په دې سمپل فولډر کې نشته دی. اول موږ راځو دغه سمپل فولډر جوړو. دا جوړیږي څنګه، نوم ورته څنګه بدلیږي، ډیټا پکې څنګه اچول کیږي او یو څو نورې خبرې پکې زده کړئ. بیا به زف ته راشو. اوس که تاسې وګورئ ما سره په دغه ډیسکټاپ باندې یو څه فایلونه پراته دي او زه دا غواړم چې ټول یو ځای ته په یو فولډر کې راټول کړم. نو تاسو به دلته رائټ کلیک وکړئ، دغه نیو ته به راشئ او دې فولډر باندې به کلیک کړئ. دا ګوره سمپل فولډر دی. دې ته یو نوم ورکړه بای ډیفالټ، مثال خان، هر څه نوم چې تاسې ورکوئ که نه. اوس په دې فولډر کې دننه هیڅ هم نشته. موږ داسې کار کوو چې دا ټول فایلونه انتخابو په لیفټ کلیک سره او بیا دا د لیفټ کلیک سره رانیسو او په دغه فولډر کې دننه ورچو. همدغه شانته مثال دغه فایلونه پراته دي، دا انتخابو د لیفټ کلیک سره رانیسو او دې فولډر کې دننه ورچو. همدغه شان دغه فایل دی دا هم باید دې کې انکلوډ شي. وعلیکم السلام. دغلته یو څه فایلونه نور پراته دي، عکسونه وغیره، دا هم باید تاسو سره دې کې دننه واچول شي. که تاسې وګورئ په دغه ډیسکټاپ باندې هغه فایلونه څومره ډېر ځای نیولی و، هغه ټول راټول شو په یو باکس کې مو ور واچول دننه. ښه
راځم دې خبر باندې اوس پوهیږي. ګورئ دغه فولډر چې کوم تاسو جوړ کړی نو دا تاسو په ډیسکټاپ باندې جوړ کړی دی، صحیح ده؟ او دغه ډیسکټاپ چې دی دغه ساحه د هغه ډرایو مربوط وي چې کوم کې وینډوز انسټالي. اوس تاسو وګورئ چې زمونږ وینډوز په کوم ډرایو کې انسټال ده. زمونږ وینډوز چې کوم دی نو په سی ډرایو کې انسټال دی. په سی ډرایو کې تاسو وګورئ 40 جی بی فری سپیس موږ لرو، تخکاری کنه 8.8 جی بی د سی ډرایو اندازه ده، پکې 40 فری دی. نو مطلب دا چې په ډیسکټاپ چې تاسو هر څه اچوئ دا مطلب لکه په سی ډرایو کې تاسو اچوئ، داسې معنا لري. نو په دې فولډر کې اوس څومره ډیټا ساتل کیږي؟ 40 جی بی. لکه دې فولډر کې تر هغې تاسې ډیټا ور اچولی شئ تر څو پورې چې زموږ دغه سی ډرایو ډک شوی نه وي. ځکه دغه ډیسکټاپ چې دی دا د سی ډرایو مربوط یو ډرایو دی. تاسو دې خبره باندې ورسېدلی که نه؟ ته پوه شو په خپله خبره؟ هماغه ځای دی که نه، هماغه ځای دی لکه دلته چې مثال یو ویډیو 1 جی بي ځای نیولی نو داسې نه دی چې مطلب دلته یې راوړې دا به 2 وارې ځای نیسي، هماغه اندازه خو صرف تا را انتقال کې دې خوا د لږ راوړو. ښه یو طریقه دا زده کړئ په دې فولډر کې دې ته مثال نوم څنګه بدلو، د دې آیکن څنګه بدلو، او په دې فولډر داسې یو سیکیورټي څنګه لګو چې دا څوک باید نه ډیلیټ کی نه باید یوز بي ته سینډ کی. صحیح ده؟ اول نوم بدلو. مثال په همدې باندې رائټ کلیک کوو، راځو رینیم ته یو نوم ورته ورکو، مثال ABC. یو دویم دا چې دغه فولډر ته زه دا آیکن بدلوم که نه، نو په دې به تاسې رائټ کلیک کړئ، پراپرټیز ته به راشئ، ګوره په همدغه فولډر د پاسه به ودرېږئ یو ځلې، په همدې فولډر د پاسه به رائټ کلیک وکړئ، د دې پراپرټیز ته به راشئ، د هغې نه وروسته به کسټمایز ته راشئ، چینج آیکن باندې به کلیک کړئ، او د هغې نه وروسته به دلته تاسې ورته یو آیکن چوز کړئ چې هر شکل انتخابوئ، اوکې and then press اوکې. ګورئ رائټ کلیک and then refresh. هدف دا و چې د یو فولډر آیکن هم تاسې بدلولی شئ. بل دا چې زه په دې فولډر داسې سیکیورټي لګوم چې نه باید دا کولاو شي، نه باید دا ډیلیټ شي، او نه باید دا یوز بي ته سینډ شي. ځکه دې کې زما مثال خصوصي ویډیوګانې دي، خصوصي ډیټا مې پکې ده، یو ریسټریکشن ور باندې لګوم. نو ګورئ په همدغه فولډر باندې به تاسو رائټ کلیک وکړئ او پراپرټیز ته به راشئ. دلته به تاسې د دې فولډر سیکیورټي ته راشئ، د سیکیورټي نه وروسته به دلته ایډیټ باندې کلیک کړئ. دلته به تاسو لکه زما سیسټم کې چې دی عادل افغان دا اکاونټ دی که نه، تاسې که وګورئ زما د اکاونټ نوم څه شی دی؟ عادل افغان. همدغه اکاونټ به انتخاب کو او ډینای چیک به ولګو، دا به ټول چیک شي. اوکې یس and then اوکې. اوس دا فولډر خلاصو، نو ما ته څه وایي you don't currently have permissions. لکه ته اوس فی الحال و اجازه نه لري چې دې فولډر ته داخل شي. to access this folder که دې فولډر ته اجازه کول غواړې نو بیا ته لاړ شه او ایډمنسټریټر نه اجازه واخله، کنټینیو. نو تا سره د دې فولډر د ننوتو صلاحیت نشته. یو بل که چې ته دا تاسو شیفټ ډیلیټ کوئ دیځي نه، وی ته نشي کولی چې دا فولډر ډیلیټ کړي. او که مثال چرته دا مونږ یوز بي ته بیا سینډ کوو نو هغه یوز بي ته هم لکه دا ضرورت پیدا کیږي که نه،
چې مثلا یو فولډر کې ستاسو پرسنل ډیټا ای تاسو نه غواړئ چې د کمپیوټر نه څوک ډیلیټ کی سینډ کی خدا اوس به تاسو څنګه خلاصو دی دغه یوزر سره چې دی چې دا کوم عادل افغان په نوم یوزر دی د خلاصول شي ځان ته خو کچې ته دا سیستم ته داخل شو وروسته به دا اکاونټونه وایو موږ چې نور اکاونټونه څنګه جوړیږي نو دا بیا دا اجازه یا صلاحیت نه لري چې هغه ځان ته خلاص کړي د لپاره بیا دایمي دا فولډر باندې خدای په خپل بیرته ځان ته اوپن کولی شي ځکه چې د بند کړی دی همدې یوزر رائټ کلیک پراپرټیز سیکیورټي ایډیټ دا به بیرته انتخاب کو او دغه د ډینای چکونه به تاسې واپس دیځې نه لرې کړي نو بیرته تاسو د فولډر ته د ننوتو اکسس لرئ